السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو دا به د سیټ چې کومه ویډیو تاسو وینئ، یو مسافر چې کوم دی د دوبۍ نه راتلو پاکستان ته، او د موبایل د ډبیم تاسو وینئ چې د سره پکې کوم دی پوډر برآمد شوي دي، آیس چې کوم دی دا ورسره برآمد شوي دي. یقینا تاسو له پته وي دا تاسو وینئ چې د موبایل کولاوئ، نو په دا ډېره یو سبق آموز ویډیو ده. لکه خاص کر دا د ډېرو مسافرو سره کم ته داسې کېږي، خو د چا سره چې د چا سره بغض وي، کینې وي، لکه دا ولې د موبایل په دغه باندې ورکړي چې یاره دا د موبایل زمانه مطلب دا دی یا دوبۍ ته یوسه یا د دوبۍ نه پاکستان ته یوسه ده، او هغوی خو هلته چیک اپ کوي. نو په پاکستان کې خو به ته دا ووایې چې یاره دا ما ته دا زما نه دي بلکې بل چا ماله راکړي دي، هغوی به هغه راونیسي. خو په بهر ملک کې زما خیال قانون داسې دی چې یاره ستا سره یو څیز ثبوت شو، نو بس تم د دې ذمهوار یې چې یاره دا تا راغستي دي. نو دا دته چې کوم دی ډېره غټه مسله جوړه شوه، کې پته نشته چې یاره دا ډېر زیات غټه نشه ده. تاسو به کتلي وي چې یاره په ډېر وزن یې ډېر زیات دی. نو څومره چې د نشې وزن سیوا کېږي، نو هلته کې د هغوی سزا چې کوم دی هم ډېره زیاته سختېږي. نو دا دغه روته ډېره غټه مسله چې کوم دی جوړه شوې ده. ملګرو دا ویډیو مخکې شیر کړئ ټول مسافر ملګري، او خاص کر احتیاط دا کوئ چې یاره لکه مثال په طور دا به د ده سره چا کړي وي، چېرته پنجابي مثال په طور، یا بهرحال خو د ده سره به د دیرې والا ملګري وي، په دغه دوبۍ کې پاتې شوي ملګري، دا به سره ما هغې کړي چې یاره دا موبایل یې زموږ ځای ته یوسه، مطلب دا زموږ کور کې زما ورور زما د پلار دا موبایل دی، یا دا به هغې له ورکړي، او په منځ کې ورته بند کړي چې کوم دی پوډر دي. نو ډېره زیاته د خفګان ډېره د افسوس خبره ده چې یعنې هغه به یا تو یا راتو مثال په طور باندې، نو په دغه په اړه به تېرېږي څه، او په هغه ایرپورټ یې نه ولیدی چې کوم د بهر ملک ایرپورټ یې نه، په هغې کې څنګه ما تاسو ته ووایي د هغوی څومره سزا ده، کېدای شي د ده نه سر کټ کړي الله ماکه، کېدای شي د باندې عمر قید شي. نو باید ټولو مسافرو ملګرو ته چې کوم دی زموږ دغه خواست دی چې یاره کله تاسو له یو ملګری څه وغیره څه سامان څه درکوئ، نو په کار دی چې تاسو اول په خپله باندې چیک اپ کوئ، د هغې ښه باقاعده ښه پوره په دغه سره یې ګورئ په تسلۍ سره. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو د یو ملګري د خپل ورور د هر چا، ځکه دا داسې زمانه دی دا تاسو وګورئ چې یاره دلته څومره غټه مسله د معمولي څیز نه جوړه شوه، دی به یا تو یا راتو، که راتو نو څومره په خوشحالو سره به دی راتو، دا دی څومره خفګان دا ورته جوړ شو، کور نه ورابطه کټ شي. اوس په یې ملګري ورته ټلیفون کوي چې یاره د هغه سره پوډر برآمد شوي او نشه ورسره برآمد شوي، هغه خو لاړ جیل ته یې بوتو، د عمر کېدای شي دی سزاوار شوي، په کور کې بس یې تېرېږي. دا د معمولي غلطي ده راسه، دا به سره چا کړي، دا د خپل نږدې ملګري، ځکه د پردي د چا سره څه کاري، خپل نږدې ملګري. نو په کار دی باید چې دا ورسره هر چا کړي، په کار دی چې هغه پسې لاړ شي، خپل ځان سزاوار وګڼي، او دا چې کوم دی دا بېګناه رول چې کوم دی دا د دې نه چې کوم دی خلاص کړي چې یاره دا ما دي زه مجرم یم. نو هغوی صرف د ثبوت سره کېدای شي انشاءالله دې رول ته بیا ضرور انصاف میلاویږي. خو صرف د ویډیو مقصد دا دی ملګرو چې یاره کله تاسو له یو ملګری سامان درکوئ د بهر ملک له، خاص کر مسافر چې کوم یا ځي یا راځي، په خپلې ښه په تسلۍ سره ګورئ چې یاره په دې کې څه بندي، نو دا به انشاءالله ستاسو دپاره پیداناک وي. او که داسې په ناګمانه کې تاسو یو څیز وړئ، نو د هغې انجام به بیا دا راځي. ملګرو ویډیو سره مخکې ډېره شیر کړئ چې ټول مسافر ملګرو له چې کوم دی پته ولګي.